چې اصل د هرمنوتیک خو په لرغوني یونان کې دا علم هرمس هغه خدای چې د نور خدایانو پیغامونه بیا تعبیرول یونانیانو ته په دې طریقه سره دي چې د هغې د پاسه مبهم که نه مثلا اکروپولوس ستاسو محافظونکي معلومات نه اصلا یعنی که سړی د بشر تاریخ وګوري نو دغه د تعبیر مسله دغه نه مخکې د هرمنوتیک نه مخکې مثلا د خوبونو تعبیر په شکل موجوده چیرته چې ژبه ده او انسان غږیږي نو د تعبیر او د معنا سم تفهیم یو مسله ده د هرمنوتیک هدف دا دی چې دغه چینل جوړ کی دغه لاره جوړ کی چې مثلا هغه دغه سوای مخاطب نو چې هغه مخاطب چې د په ادعا باندې هغه شانتي پوي شي نو دلته زیر اصول ته ضرورت ده دغه اړیکه چې دا ممکن په ګړنی شکل وي ممکن په لیکلي شکل وي یعنی متون وي صحیح ده نو متون خدا چې تاریخ په اوږدو کې پاتې کیږي متن کې تغییر نه راځي خو ژبه کې تغییر راځي که نه نو په دې اساس باندې ځینې نورو اصولو ته ضرورت دی چې د راروانو نسلونو لپاره دغه د تعبیر ورکړي هرمنوتیک دغه د تعبیر او تعویل او تفسیر علم دی اصلا موږ چې تاسو وګورو موږ تاسو د خپل تفسیر کې د قرآن کریم په تفسیر کې دوه اصطلاحات ډېر لري یو تفسیر دی او تعویل دی تعویل چې دی هغه مصداق ته رسول چې مطلب دا دی چې مصداق څه شی دی بهر هغه پراګماتیکي دغه څه شی دی کنه مثلا څه شی ته مراد دی بهر او تفسیر چې دی لفظي دی دننه مثلا په دغه کې دننه په متن کې دننه یو لفظي تعبیر دی نو په دې اساس باندې تفسیر ډیر د معنا په سره تعلق لري او دغه چې دی ډیر دغه سره تعلق لري پراګماتیک سره تعلق لري اوس دا خبره څه شی ده اصلا د هرمنوتیک د لپاره پوښتنه ده چې د معنا سرچینه چیرته ده یعنی چې دا حل شي چې معنا د دې ځینې راوځي بیا هم ډېر مسایل حلېږي او د تاریخ په اوږدو کې وګورئ که شلایر ماخر دی که مثلا په شلمه پېړۍ حیاتګر دی چې په هرمنوتیک کې کار کړی هوسرل چې د ښکارندپوهنې د زاویې نه په دغه کې کار کړی دی نو په دې ټولو کې موږ ګورو چې د معنا درې محورونو باندې بحث شوی دی د هغې په اساس باندې ورته اصول دغه شوي دي وضع شوي مثلا د شلایر ماخر او مثلا د هغه وخت څومره نور چې د فلسفې د زاویې نه ګوري او د منطق د زاویې نه ګوري دغه ته متن ته هغه متن خدای وکړه که یو ادبي متن وي که یو دینی متن وی کار څه د هرمنوتیک لپاره دا مهمه نه ده هرمنوتیک د ټولو متونو چې مثلا د په افهام باندې غږیږي بیا خبره ده چې مثلا ځینې دغه وي مثلا سیمبولیک متنونه دي استعاري متنونه دي که نه هم په دیني متونو کې هم په ادبي متونو کې حتی په نورو متونو کې تعبیر د دغه مسایلو ډېر دی مثلا یو کلمه ده پخوای ورته یو شی وایو لکه مومن صاحب چې دریز وایو یا مثلا هلک وایو دا که تاسو ډکشنري ورپسې وګورئ یا مثلا لږ پخوا زمانې ته ورپسې لاړ شئ ممکن د دې حل مشکل راوځي کاظم خان شاید دا ځینې کلمې داسې وي چې د هغې مشکل راوځي مشکل بل څه شي جوړ کړی مشکل دا جوړ کړی دی چې یوه کلمه ده او د دغې یوې کلمې تعبیرونکي او تعویلونه او تفسیرونه مختلف دي یعنی دغه د مجاز او د استعارې او د سمبول خصوصیت لري دغه ځینه جوړ شوی دی اوس نو درې محورونه دي دغه یو دا دی چې د متن هغه زمونږ استاد په خواري مقوله هم ده که نه چې د شعر دغه چې دی معنا هغه د شاعر په بدن کې که نو دا دی چې هرمنوتیک لومړني هرمنوتیکونه دا دي چې دغه ډول اصول وضع کړي چې د شاعر معنا ته د شعر معنا ته هلته لاړ شي هغه د متن معنا د شاعر په دغه کې شخصیت کې د هغه په ټولنیزو شرایطو کې او مثلا شان نزول که نه چې قرآن کریم کې ډېر مهمه پراګماتیکي اصطلاح ده مثلا په هغه شان نزول کې وګورئ چې په کوم ډول شرایطو کې دا آیت نازل شوی وي مثلا دا حدیث ویل شوی دی په کوم ډول شرایطو کې نو که هغه پراګماتیکي شرایط یا هغه کنټکسټ ورسره تعریف نشي نو دا چې د کنټکسټ نه راوځي خو ژبه ده نو په ژبه باندې اساس ښودل شوی دی نو تعبیر او تعویل او تفسیر نیمګړی دی استاد په دې خبره باندې ډېر ښه پوهېږي نو په دې اساس باندې په تفسیر کې همیشه په تفسیرونو کې شان نزول اصل دی که نه او یا مثلا د حدیثو په دغه کې هم دغه شانتې دی یوازې قرآن کریم آیتونه نه او هم دغه شانتې د ادبي متونو خبر هم ده نو د شلایر ماخر او دا ټول چې دي په دې باندې دي چې مثلا هغه مرجع چې د سرچینه هغه دغه د ماتن دی چې چا متن ایجاد کړی دی هلته دویم شلمې پیړۍ کې بیا دا تغییر راغی چې دغه معنا منبع چې ده په خپله متن دی که نه یعنی متن دا دی چې په خپله متن په داخل کې دغه شانتې هغه د سټرکچرلیزم یا د ساختکارګرایۍ په اساس باندې او د دې ټول یعنی دا ټول دا متن یې مهم که چې متن چې دی خنثی نه دی متن اجزا په خپلو کې معنی تفاعل لري فنکشن او مثلا دغه لري یعنی بالکل په اساس باندې نو دا متن دی چې د کلمو معناوي بدلولې را بدلولې شي او دا متن دی چې ته د یوې کلمې نه څو معناوي اخیستلی شي صحیح ده نو په دې اساس باندې د شلمې پیړۍ د اوایلو
زیاتره په دغه رغښتي دغه باندې جوړ دي. اوس که تاسې حیاتګر وګورئ که نه، او مثلا د هوسرل، اوس هوسرل هوسرل وایي چې دغه چې د پدیدې شناخت یا مثلا د یوې ښکارندې شناخت چې دی د دې معرفت یا پوهه، اصلا خو معرفت یا پوهه د معنا سره تعلق لري، د هرمونوتیک کار هم دی د معنا سره. نو دغه معرفت یا پوهه ترلاسه کول چې د یو اړخیزه نه ده، مطلب دا دی چې هغه پوهه یا معرفت د هغه څیز په خپله په هغه څیز کې نه دی موجود. چې ته وایې چې مثلا وایې چې مربع په خپله 4 زولې لري، نو په دې اساس باندې دا مربع ده، بلکې او په تیر دغه هغه متون چې مثلا د ادبیاتو متون دي، هغه متون چې مثلا دینی متون دي، هغه نور دي، نو د هغې معنا او تفهیم چې دی یو طرف ته په متن کې دی، بل طرف ته د لوستونکي د مفسر په ذهن کې دی. نو په دې اساس باندې پدیدې معرفت او هویت چې دی دا دوه اړخیز دی. د هوسرل فلسفه دغه ته هم تللې ده، ښکلا پوهنې ته، هلته هم دا وایي چې د یو څیز په باره کې د هغې د ښکلا په باره کې ښکلاییز قضاوت چې دی هغه دغه نه دی، نه یوازې سبجکټیو دی، نه یوازې ابجکټیو دی، نه یوازې عیني دی، نه یوازې ذهني دی، بلکې د دې دواړو د تعامل په نتیجه کې دغه قضاوت رامنځته کېږي چې یو څوک دا فیصله کوي. نو په دې اساس په هرمونیتیک کې هم کله چې څوک د یو متن نه معنا اخلي، نو دا د دې تفاعل نه د دې دواړو دغه نه پیدا کېږي که نه. اوس دغه حیاتګر البته لږ غوندې مختلف دی د هوسرل نه. هغه وایي چې مثلا موږ په ژبه کې زنداني یو که نه، نو په دې اساس باندې که موږ غواړو چې په یو متن باندې ځان پوه کړو، په کار ده چې په ژبه باندې ځان پوه کړو، چې ژبه کوم البته یوه ژبه نه چې مثلا یوه، بلکې د ژبې عمومي سټرکچر هغه چې چامسکي وایي که نه، چې د ژبه خپل طبیعي کم خصوصیتونه لري چې په ټولو ژبه کې، یعنی په هغه لانګاژ، یعنی دغه د نطق قوه چې ده دا کم داسې خصوصیتونه لري، نو په هغې خصوصیتونو باندې ځان پوهول پکار دی، او د هغې همدغه ټول متون چې دي په دغه بیس باندې ولاړ دي. نو په دې اساس باندې کله چې موږ په دې خبره کوو، نو دریم محور را پیدا کېږي. لومړی محور هغه چې و هغه ماتن و، دویم محور چې دی د منبع چې ده، سرچینه چې ده د معنا، هغه په خپله متن دی. دریم دغه چې دی منبع او سرچینه هغه لوستونکی دی. نو په دې اساس باندې دا لوستونکی دی، او بالکل دغه متن اصلا د معنا له پلوه خنثی دی. نو په دې اساس دا دغه دی لوستونکی دی، او د لوستونکي ډک ذهن دی، د هغه روزلی ذهن دی چې یو متن ته معنا ورکوي. نو په دې اساس باندې لوستونکی د خپلو شرایطو د خپلو ضرورتونو نه مجبور دی، نو ځکه هغې ته معنا ورکوي. البته هغه نور جزئیات دي، نور اصول دي، هغه زما په ذهن کې اوس نه دي پاتې، خو دغه درې محورونه دي. او حیاتګر او دا ټول چې ګوري د دې زاویې نه، نو په دې اساس باندې دا د دې امکان پیدا کوي چې متن کې ډېر نرمښت پیدا کړي، یعنی ټول متون، یعنی سړی چې وایي ټول متون، په تېر هغه متون چې په استعاري او په مجازي ژبه باندې ولاړ وي، او د هغوی دغه تعویل او تفسیر کول تر نورو متونو ډېر پیچلي دي، نو هغې کې دا امکان پیدا کېږي چې د هر وخت لوستونکی د خپلو شرایطو په اساس باندې د هغې یو تصور ولري، د هغې یو تفسیر پیدا کړي. نو یعنی د هرمونیتیک په ټوله کې دغه د دغو شیانو سره دی که نه. اوس دغه چې دی مومند صاحب هغه شرایط ویل چې که موږ غواړو د شلایر ماخر دغه د دې چې هغه اصل چې کوم وخت کې دا متن لیکل شوی دی، که غواړو د یو متن په معنا پوه شو، هلته به ځان رسو. حیاتګر د دې سره دلچسپي نه لري، چې شاعر یا د چا په دغه سره کومه بطن کې کومه معنا وه، هغه لاړه خاورې ایرې شوله، دغه بطن هم خاورې ایرې شو او دا هم خاورې ایرې شوه. اوس دغه متن چې پاتې دی دا د لوستونکي د ژوند او د لوستونکي دپاره مهم دی، دا د لوستونکي حق دی چې د دې یو تعبیر یو دغه. مثلا زه د عبدالرحمن بابا یو شعر ویم، هغه مشهور شعر دی، هغه وایي چې دغه شهیدان ستا د غمزو د لاله نه دي چې په سره کفن له ځمکې را بیرون دي. صحیح ده. اوس دغه د دې د تفسیر او تعویل دپاره یا د تحلیل دپاره او د معنا د معلومولو دپاره موږ رحمان بابا ته څه ضرورت لرو؟ صحیح ده. مثلا یو هغه تاریخي او ریالیستیک نظمونه لکه خوشحال بابا چې خپل یحیی خان یم، او یا مثلا ځینې هغه اصلا چندان تفسیر ته ضرورت نه لري. دا ډول چې ضرورت لري چې شهیدان ستا د غمزو د لاله نه دي، نو دا خو یعنی په خپله په هغه سټرکچر کې او مثلا بین المتنیت کې، چې بین المتنیت هم یو مهم خصوصیت دی چې د نورو دغه شانتي متنونو سره په اساس باندې یا د سوسور خبره یو کلی لانګ په اساس باندې موږ دا فیصله کوو چې د دې شعر دغه تفسیر راوستې شي، زما د لوستونکي په توګه زه دا معنا اخلم. یو خبره یاده شو چې د یو متن، یعنی دا دغه خبره ده چې د یو متن مثلا یو ادبي متن تاسو وګورئ، د یو ادبي متن چې څوم مفسر یا دغه چې وي هغه شتونکي چې څومره په علمي سویه باندې لوړي هغه متن ورسره لوړي. یعنی تاسو دغه مومند صاحب د خوشحال خبره وکړه کنه، دا د چې کله چې موږ لوستونکو ته اهمیت ورکو، خوشحال اصلا باورپوهنه نه پیژنده، خو خوشحال د خپل روان یو نمایندګي کړي، د خپل اجتماعي روان یا د ټولنیز شعور او داسې شي.
څومره چې متون پیچلي کېږي، څومره چې د یو لوستونکي شرایط پیچلي کېږي، هغومره هغه پخواني متونه هم ورسره پیچلي کېږي، اوري ورسره متن. نو په دې اساس ځکه وایي چې یو متن ممکن ادنا متن وي، خو مفسر باید داسې یو څوک وي چې هغه داسې تفسیر کې داسې معناګانې ترې وباسي چې هغه متن مهم کړي، که نه د هغې کې د هغه د سره هغه متن اهمیت